د افغانستان او پاکستان چیلنج کوارټر فاینل لوبه دا چې افغانستان او پاکستان تر اوسه څه کړي او دغه لوبه به څوک ګټي خلک څه وایي ویډیو تر اخره وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د 19 کلنو کم عمره ځوانانو نړیوال جام کې د سوپر لیګ په 4مه کوارټر فاینل لوبه کې افغانستان 19 کلنه لوبډله د پاکستان 19 کلنې لوبډلې سره مخامخ کیږي. په روان 19 کلن نړیوال جام کې د دواړو لوبډلو لوبو ته په کتلو سره افغان لوبډله تر پاکستاني لوبډلې ښه روانه ده، ځکه افغان لوبډلې په 19 کلنو نړیوال جام کې د سویلي افریقا په څیر پیاوړې لوبډلې ته ماتې ورکړه او همداراز متحده عربي اماراتو لوبډله یې هم ماته کړه او د کاناډا لوبډلې سره یې لوبه ترسره نه شوه. خو پاکستان بیا یوازې سکاټلینډ او زیمبابوې په څیر لوبډلو سره لوبې وکړي او هغوی ته یې ماتې ورکړي. همداراز له بنګلادیش لوبډلې سره یې بیا لوبه د باران له لامله ترسره نه شوه. افغانستان په خپل ګروپ کې د 5 نمرو سره په لومړي مقام راغله، خو د پاکستان په ګروپ کې بیا بنګلادیش لوبډله د 5 نمرو سره په لومړي مقام کې راغله. که چیرته د افغانستان او پاکستان 19 کلنو لوبډلو تیرو لوبو ته یوه کتنه وکړو نو د دواړو لوبډلو ترمنځ په وروستۍ 5 لوبو کې 4 لوبو کې افغانستان بریا خپله کړې او یو لوبه بیا د باران له لامله نه ده ترسره شوې. د 19 کلنو آسیایي جام چې تیر کال ترسره شو افغانستان پکې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 102 منډې وکړې او د پاکستان لوبډلې ته یې د 163 منډو هدف وټاکه. خو په ځوابي لوبه کې افغان لوبغاړو ښه توپچونه ترسره کړه او ټوله پاکستاني لوبډله یې په 8 منډو وسوځوله. همداراز د 2013 کال د 19 کلنو نړیوال جام کې بیا افغانستان د پاکستان لوبډلې ته د 15 لوبغاړو په سوځېدو 195 منډې هدف ټاکلی و چې پاکستاني لوبډلې بیرته په 188 منډو وسوځول او افغان لوبډلې بریا خپله کړه. د 2019 کال په آسیایي جام کې هم افغانستان او پاکستان 2 لوبې ترسره کړې وي چې په یوه لوبه کې پاکستاني لوبډله په 50 منډو وسوځېده او افغان لوبډلې یاد هدف د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. په دویمه لوبه کې بیا افغان لوبډلې د 2 لوبغاړو په سوځېدو 248 منډې وکړي او د پاکستان ټوله لوبډله بیرته په 63 منډو وسوځوله. د افغان 19 کلنې لوبډلې مشر روزونکی رئیس احمدزی بیا وایي چې د سویلي افریقا پیچونو ته په کتلو سره ښایي افغان لوبډله په پاکستاني لوبډلې زوروره شي، ځکه په دغه پیچونو ورو توپچونکي ښه توپچونه کولی شي چې افغان لوبډله د ورو توپچونکو طاقت له ځان سره لري. هغه همداراز په خپله یوه مرکه کې دا خبره هم کړې ده چې پاکستان په 19 کلنو سیالیو کې هیڅکله هم له افغان لوبډلې لوبه نه ده ګټلې او دا هم د دوی لپاره یوه ښه خبره ده. خو تر ډیره خبره د موسم په اړه هم ده، دا خو به د جنورۍ په 21 نیټه معلومه شي چې موسم او بخت د کومې لوبډلې سره یوځای کیږي او کومه لوبډله ښه لوبه ترسره کوي او نیمه پای لوبې ته لار پیدا کوي. نو قدرمنو مینوالو په دې اړه ستاسې نظر هم ډیر مهم دی. ډیره مننه. ویډیو لایک کړئ، خپلو دوستانو سره شریکه کړئ.